سلامونه مو منئ زه سټوډیو ته ښه راغلاست درته وایم دا چې نن څنګه کولی شو موږ یو سټندرد سی وي جوړه کړو د دې هکله یوه لنډه ویډیو لرم تاسو ته ټولې لارښوونې کومه هیله ده تر پایه راسره دا ویډیو وګورئ په لومړي قدم کې تاسو دغه ټمپلیټس وګورئ چې څو قسمه دي په دې هر یوې کې موږ سی وي جوړولی سو نو راځمه سی وي جوړولو ته چې څنګه کولی شو موږ سی وي کې ټوله ډیټا واچوو بیا په دې شکلونو وښیو لومړی باید موږ پلی سټور ته لاړ شو پلی سټور کې باید انټلیجنس سی وي ولیکئ انټلیجنس سی وي کې تاسو اولنۍ نه دویمه لینک یې زه درته ډسکرپشن کې اچوم دا به واخلئ او هغې نه وروسته به دا اوپن کړئ بیا به دا کریټ باندې کلیک کړئ کریټ نه به وروسته تاسو کریټ نیو پروفایل به واخلئ لاندې ما مخکې پکې جوړې کړي نو دا موږ سره ټولې پرسنل د ایجوکیشن د ایکسپیرینس دي سکل دی آبجیکټ دی ریفرنس دی مور سیټینګ کې چې بیا موږ سره دی هغې کې انټرسټ دی پروجیکټ دی لانګویج دی اچیومنټ دی ځینې نور شیان هم کته چې دا کور لیټر دی هغه په اړه بیا وروسته خبره کومه ښه راځو نو پرسنل ډیټیل ته پرسنل ډیټیل کې چې دی لومړی نیم دی جانزیب احمدزی ما لیکلی دی ادرس کې کابل افغانستان دی ایمیل به واچوئ تاسو پکې نمبر به واچوئ او دې ځای کې عکس چې دی هغه اپشنل دی ځینې سیویانو کې عکس غواړي خو ځینو کې نه غواړي اپشنل دی تاسو که اچوئ که نه اچوئ دې ځای کې دا به سیو کوئ او دې نه به مخکې سټپ ته لاړ شو نو دې ځای کې موږ ایجوکیشن لرو ایجوکیشن خانې اوس موږ ډکوو تاسو ګورئ دغه کومې ځای کې چې ما لیکلي دي مثلا ارکیټیکچر انجینیرینګ دې ځای کې تاسو خپل هغه ولیکئ کومه څنګه تاسو لوستي وي هغې نه وروسته به یونیورسټي خپله ولیکئ او همداسې به افسې راسې جي پي ای به ولیکئ کوم کال کې فارغ شوي دا لیکئ همداسې تاسو ایډ باندې کلیک کولی شئ څو اپشنه تاسو نور اخیستلی شئ دی ګوره په ایکسپیرینس کې موږ سره ډیټا نشته د زه اوس دې کې خپله ډیټا اچوم کمپني نیم او ټایټل جاب هر څه اچوم نو اوس ما خپل ایکسپیرینس په دې کې واچول زه اوس دا صرف کوم مخکې سټپ ته ځم که چېرته غواړئ تاسو نوی ډیټا واچوئ ایډ باندې کلیک وکړئ نو راځو اوس ابجیکټیو ته ابجیکټیو کې زه ګورم خپل ډیټا اچوم هغې نه وروسته سیف کوم مخکې ځم دا زما ریفرنس دی ما خپل ریفرنس اچولی دي تاسو هم کولی شئ خپل ریفرنس په دغسې اضافه کړئ دوه ریفرنس ما اوس زه خپل انټرسټ چې کوم دی هغه پکې اچوم هغې کې ما سټډي هارډ اچولی دی ورک هارډ دی سپورټ دی تاسو هم کولی شئ همداسې پکې واچوئ خپل انټرسټ نو کوشش وکړئ چې دا ټول اپشن تاسو ښه واضح ډک کړئ ښه لیکنه پکې وکړئ ځکه چې تاسو آینده سی وي هم دا ده بیا نو اوس راځم لانګویج ته لانګویج کې ما نیټ پښتو اخیستی دی فلوینټ دري مې اخیستی او فلوینټ انګلیش مې اخیستی تاسو هم نورې ژبې مې ایډ کولی شئ پکې نو راځم مخکې سټپ ته او په دې ځای کې تاسو کولی شئ اپشن چې کوم دی هغه تاسو پکې اضافه کړئ نو دغسې نه بیا تاسو اضافه کولی شئ نیو سیکشن کې نو اوس بل اپشن د سګنیچر دی زه که غواړم دلته خپله امضا اپلوډ کړمه که چېرته عکس تاسو سره وي اپلوډ یې م راوړستی شئ او که نه تاسو خپله ساین وکړئ دې ځای کې ګوره دا زه خپله ساین ما وکړه دا به سیف کړئ نو دا چې کله سیف شو تاسو سره مخکې ځو زموږ او تاسو لپاره مهم سټپ اوس دا دی د ویو سی وي ده چې کوم ټمپلیټ کې موږ غواړو سی وي سیف کو نو دا ټمپلیټونه آل دی موږ سره ماډرن ټول پکې راځي پروفیشنل دی پکې زه پکې یو دانه انتخابوم نو تاسو ټول کولی شئ دې کې خپله پی ډي اف ته سی وي واړوئ نو دغه یو ټمپلیټ به زه پکې راواخلم نو تاسو که وګورئ زیات ټمپلیټونه دلته موجود دي زه په دې یو کلیک کوم او دې کې لږ ایډیټ هم کوم بیا نو کله چې کلیک پې وکړه تاسو رنګونه هم دې ځای کې بدلولی شئ او کله چې رنګونه بدلول پکې نو ډېر یو ښه ډیزاینونه پکې موجود دي ډېر زبردست ډیزاینونه دي نو په ډاونلوډ به کلیک وکړئ ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړه ډایرکټ به ستاسو فون ته سیف شي زموږ انټلیجنس سی وي نه د سمارټ سی ویانو جوړولو یا پروفیشنل سی ویانو نو دغه تاسو پی ډي اف بیا ګورئ ما چې کومې اوس جوړې کړې نو داسې تاسې کولی شئ ځان ته پی ډي اف جوړ کړئ